د قرآن کریم د ترجمې شپږ پنځوسم درس سورة البقره 221 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای ولا او مکوي تنکحو نکاح تاسو المشرکات د مشرکانو خزو سره حتی تر اغي پوری یؤمننا چې اغوی ایمان راوړي ولا امتن او بشکا یوا وینځه مؤمنتن مؤمنه یعنی یوا مؤمنه وینځه خیرن بهتر ده من مشرکتن د یوی مشرکی آزاد خزینه یعنی چې وینځه نوی ولو اگر که اعجبتکم اغه په تعجب کې واچوي تاسو یعنی د اغي خایست مال او دولت تاسو حیران کی خو بیا هم یو مؤمنه وینځه تی ډیره بهتره ده ولا تنکحو او منکا کوي تاسو لورګانی او خورګانی المشرکین مشرکانو سړیو ته حتی تر اغي پوری یؤمنو چې دوی ایمان راوړي ولا عبد او بشکا یو غلام مؤمنون چې مؤمنی ولا عبد مؤمنون او بشکا یو مؤمن غلام خیرن بهتر ده من مشرکن د یو آزاد مشرک سړینا یعنی چې غلام نوی ولو اگر که اعجبکم اغه په تعجب کې واچوي تاسو یعنی د اغه مال دولت ځوانی او خایس تاسو حیران کی خو بیا هم یو مؤمن غلام تی ډیر بهتر دی ځکه چې اولئک دغه مشرکان یدعون دعوت بلنه ورکوي دوی الی النار اورته د دوزخ والله او الله تعالی یدعو دعوت یعنی بلنه ورکوي الی الجنت جنت والمغفرة او بخنتا باذنه په مهربانی سره د هغه جل جلاله ويبين او بیانوي الله تعالی آیاته آیاتونه د هغه جل جلاله للناس خلقتا لعلهم د دې د پاره چې اغوی یتذکرون نصیحت قبول کړي الله تعالی فرمای ويسألونك
او پوښتنه کوي هغوی د ستا څخه ای محمد صلی الله علیه وسلم عن په باره کې المحید د حیض د ښځو د میاشتنۍ مریضۍ په باره کې قل ورته ووایه هو هغه حیض یا د ښځو د میاشتنۍ مریضي اذن یو تکلیف دی د ښځو فاعتزلو نو بیل شئ تاسو النساء د ښځو نه فی المحید په حیض کې یعنی کله چې ښځه مریضه نو تاسو مه ورنږدې کیږئ ولا تقربو او مه نږدې کیږئ هن هغوی ته حتی د هغې پورې یطهرن چې پاکیږي دوی فاذا نو کله چې تطهرن پاک کړي دوی ځانونه فأتو نو راځئ هن هغوی ته من حیثو د کوم ځای نه امره چې حکم کړی دی کوم تاسو ته الله تعالی ان الله بشک الله تعالی یحب خوخوي التوابین توبه کوونکي ويحب او خوخوي المتطهرین ځان پاکونکي الله تعالی فرمای نساؤکم ښځې ستاسو حرثن پټي دي لکم تاسو ته فأتو نو راځئ تاسو حرثکم پټیو خپلو ته انا څنګه چې شئتم خوښوئ تاسو وقدمو او مخکې ولېږئ تاسو وقدمو او مخکې ولېږئ تاسو لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره نیک عمل واتقو او ویریږئ تاسو الله د الله تعالی نه واعلمو او پوه شئ تاسو انکم چې بېشکه تاسو ملاقوه ملاقات کوونکي یې د هغه جل جلاله سره وبشري او زیری ورکړه ای محمد صلی الله علیه وسلم المؤمنین مؤمنانو ته د جنت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين